بسم الله الرحمن الرحیم. ټکنیکل امید ته په خیر راغلی. زه یم ستاسو ورور ذبیح الله امید. ګران دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، سبا د جمعې په ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ سیالۍ ده. نو لمر تلویزیون چې دی کوډ خپل فریکونسي هم نوې کړې ده او همدارنګه بیسکي هم لګولې ده. د بیسکي مشکل خو لمر تلویزیون کارمندانو خپله ښودلې ده په هغه کې فیسبوک پاڼه کې هم شته چې په کومه طریقه باندې داخليږي. هغه د ساده رسیورو لپاره ده. ما سره چې کوم دی تاسو په سکرین کې وینئ، ټایګر په نام باندې رسیور را سره دی. نو په دې کې مهم څه دی چې هلته پروف آی ډي او اس آی ډي هم پکې مهمه ده. نو اس آی ډي د کوم ځای نه پیدا کوو؟ نو که چېرته په چینل باندې ودرېږئ تاسو او له ریموټ څخه د آی بټن ووهئ، 2 ځلې آی بټن ووهئ، نو دغلته دغه معلومات راځي. په دې ځای کې دغه اس 570 چې دی دا په اصل کې اس آی ډي ده. خو مشکل خبره دا ده چې دغه اس آی ډي په خپله ډایرکټ نه اخلي دا ریسیوري، ځکه دا 570 چې دی دا ټیکس فایل دی او د ریسیور چې دی دا هیکزا ډیسیمل په نامه باندې کوم فایل دی هغه اخلي. نو د دې لپاره چې دا واړوئ، ما خو داسې چل وکړه چې چټ جي پي ټي ته مې ورکړه چې دا هیکزا ډیسیمل فایل ته واړوه، نو راغی 023A. اوس راځو څنګه دغه کوډ ورکوو ورته. نو انسټالیشن ته راځو. که چېرته تاسو لمر تلویزیون نه وي راوستی، نو د راوستلو اسانه طریقه ده انټینا سیټینګ ته راشئ. 250.15 ایست سټلایټ به انتخاب کړئ، یعنی یاسټ به انتخاب کړئ. لاندې ترانسپوډر ته به راشئ، کلیک به یې کوئ او په اډ باندې به کلیک وکړئ. دلته په دې بره په دې ځای کې به تاسو ولیکئ 11938. دغه دې ځای کې به ایچ انتخاب کړئ یا هاریزنټل به انتخاب کړئ او لاندې 21500 په سمبول ریټ کې. نو دا به اوکې کوئ او بیا به سټلایټ د ټي پي سرچ به ورته ورکړئ. دا چې مو اوکې کړ بیا به ټي پي سرچ ورته ورکړئ. نو لمر تلویزیون به راشي، خو د ډالر نښه به ورباندې وي او سکرمبل به وي. نو د دې لپاره چې بیا کوډ ورته بیسکي ورته ورکړئ، بیا انسټالیشن ته راشئ. 0 کوډ دی. بیا به راشئ ښکته پیچ مینو ته، په دې باندې به کلیک وکړئ او په اډ باندې به کلیک وکړئ. اډ کوم ځای دی؟ په ماوس کې به سره بټن ووهئ. اډ راغی. دلته به تاسو بیسکي ورکوئ ورته. ښه، په دې ځای کې نه دی دوستان، دلته پاور وي یو دی، بیس نه دی. نو د دې لپاره چې موږ بیس راواړو، نو اول به په کیبورډ کې دغه دغې شي علامه ووهئ تر څو بیس راواوړي. اوس بیس راواوښته. بیا به راشئ په اډ باندې به کلیک وکړئ او په دې ځای کې به اول دا پروف آی ډي ده. دلته ګورئ دوستانو پروف آی ډي. پروف آی ډي تیار بره هم لیکل شوی ده، همدغه 001 او 3 ځلې اف چې ده دا پروف آی ډي ده. همدا به پکې ورکړئ تاسو. بیا د دې څخه وروسته زه به یې ورکړم دلته 001 اف به کوم ځای نه وهئ، اف به د کیڼ لوري ته په دې ځای کې شته دی. دا څنګه راځي؟ ډایرکټ کته بټن ووهئ، ایرو ډاون بټن به ووهئ، اف به انتخاب کړئ، 3 ځلې ووهئ، بیا 0 له ریموټ څخه ووهئ او له دې څخه وروسته به کوډ ووهئ، بیسکي به ووهئ. بیسکي څه شی ده؟ 1 نه تر 6 پورې. بیا هغې نه وروسته 0 9 بیا 2 ځلې ای دی، 2 ځلې ای به بیا په همدې طرف کې بره خواته به لاړ شئ، 2 ځلې ای به ووهئ او بیا 0 او بیا به په اوکې باندې کلیک وکړئ. اوکې هم همدې ځای کې ده. چې کله مو په اوکې باندې کلیک وکړ، کرسر ګورئ دوستانو دې ځای ته راغی. دلته به یو ځلې تاسو هماغه هغه چې دی فریکونسي چې ده هغه به ورکوئ، یعنې 11938 دا فریکونسي به ورکوئ ورته. او دلته به سمبول ریټ ورکوئ 1500 او دی وی په ځای به تاسو ایچ انتخابوئ.
څه رقم ته راځي دلته به کته راشئ ایچ ته به راشئ ایچ به ووهئ. اوس دلته اف 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 دا څه شی ده اس آی ډي ده دا مهمه ده تر څو پورې م دا نه وي ورکړی نو چینل نه راځي. نو هلته مونږ وکته چې اس آی ډي 570 و چې کله مونږ هیکزاډیسیمل فایل ته هیکس فایل ته مو واړو نو 023 ای راغی. دلته به ولیکئ 023 او دلته به ای له دې ځای نه به بیا انتخاب کړئ. ای مو انتخاب کړ د دې څخه وروسته به اوکې باندې کلیک وکړئ نو ستاسو چینل به پخپله راشي. دوستانو که چیرته ویډیو مو خوښه شوې وي لایک کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. که چینل مو نه وي سبسکرایب کړی چینل هم سبسکرایب کړئ او په زنګ نښه باندې هم کلیک وکړئ تر څو له راتلونکي ویډیوګانو څخه زر تر زره خبر اوسئ. تر راتلونکي پورې د الله په امان.